السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زیم زوی الله همدرد او تاسو ګوري کابل واینز ایکسټرا. الله دې وکړي چې ټول مینوال مې روغ جوړ او خوشحاله اوسي. قدرمندو کتونکو ډېر زیاته مننه کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت مونږ ته راکوئ او په دې هیله چې ویډیو تر پای پورې وګورئ تر څو په ژوند کې مو تبدیلی راشي. په نننۍ ویډیو کې ما سره سیدا جان ارماني صاحب مېلمه دی. دې ته ښه راغلاست وایو. په خیر راغلی. خیر دې نصیب شه. سیدا جان ارماني صاحب هغه څوک دی چې الله تعالی ورته یو تحفه ورکړې او هغه ده اواز. مونږ او تاسو ټولو انسانانو ته الله تعالی یو څه راکړي دي، ګفټډ بای ګوډ چې ورته وایي، د الله ورکړه استعداد، خو مونږ هغه نه پیژنو چې مونږ کې څه دي. هغه به راوباسو او بیا به یې په ښه لاره باندې کاروو. نو همدغسې دې ته هم الله تعالی ځانګړی اواز ورکړی چې ډیر تاثیر دی پکې، او په دې خوشحاله او خوښ یم چې هغه اواز نه غلطه استفاده نه کړي. زیاتره واقعات، نعتونه، نظمونه او د دې ترڅنګ نور دینی مضامین د هغې اواز د لارې خلکو ته وړاندې کړي دي. نو په خیر راغلی. خیر دې نصیب شه. سیدا جان ارماني صاحب دې کتونکو ته به څه وړاندې کوي؟ کتونکو تاسو له زه به یم د رسول الله مبارک یوه غټه ډالۍ وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. تاسو موږ ته دا قیمتي وخت راکړه. الله دې ستاسو دغه ناسته د بخښنې ذریعه وګرځوي. آمین. زه نن ذبیح الله همدرد سره میلمه یم او هغوی دا خواست کړی چې موږ ته د حدیث مبارک یوه قصه موږ ته وړاندې کا. قصې خو په حدیث مبارک کې ډېرې قصې داسې راغلي دي، خو لکه زه چې خپله مینه لرم یوه واقعه دا زه تاسو ته وړاندې کوم، خو زه هیله لرم چې تر اخره پورې موږ سره په دغه کې برخه والی. نو پخوا وختو کې داسې ذبیح الله داسې وخت و چې د چا په کور کې به نارینه ماشوم پیدا شو، دغې خلکو به په دغې باندې ډېره زیاته خوشحالي کوله. صحیح. او بیا چې به د چا په کور کې جینۍ ماشومه پیدا شوه، صحیح. نو دغه جینۍ ماشومه به چې پیدا شو دا به یې ژوندی په ځمکه ښخوله. جهالت و، د جهالت تورې تیارې وي. بیا چې کله رسول الله مبارک دنیا له تشریف راوړو، هغه د جهالت تیارې د هغې د راتګ سره الله جل جلاله ټولې ختمې کړي. اوس داسې وخت راغلی دی په دې معاشره کې زمونږ او ستاسو چې د چا په کور کې جینۍ ماشومه پیدا شي ډېر سخت خفګان پې باندې کوي. افسوس هغې خلکو له دی چې هغوی خفګان ونه کړي، باید چې هغې په دې باندې د هلک نه ډېره خوشحالي وکړي، ځکه چې الله دام کولی شي چې دغې له دا جینۍ ماشومه ورکوي یا په سترګو وړنده وي یا په خپو شلې وي یا سر د یو ځناور وي او تنی چې کوم دی د انساني، خو دغې خلکو دغې له سوچ او فکر نشته دی، خو په دغې جینۍ ماشومه باندې خفګان کوي او چې نارینه ماشوم پیدا شي په هغې باندې خوشحالي کوي. او خوشحالي هم زمونږ او ستاسو د سنتو نه بار ده، خلاف یې باندې کوي. نه پې چېرته داسې د قرآن ختم کوي، خو بس د دنیا هغه خواهشات او هغه ډنګه ډته یې پې جاري کړي. لیکن د دغې ماشوم بې چې لوی شي او تربیت یې په کوم توفیل د بچپن شوی وي، هغې ماشوم تربیت ټول خراب وي، ځکه چې د شروع نه یې زمونږ او ستاسو تربیت غلط شوی دی. نو اوس راځو په لنډو موضوع ته. نو انتظار ته مو نه سپارو او زمونږ سره په دغې پروګرام کې تاسو برخه والئ او اخره پورې دغه خبرې تاسو واورئ، ځکه چې دا د حدیث مبارک خبرې دي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو له په دغې خبرو باندې عمل راکړي. آمین. د حضور علیه السلام نه وړاندې دومره جهالت و چې د چا په کور کې به خور پیغله شوله، ړومبۍ ډاکه به د هغې په عزت باندې خپل رور اچوله. ډېر جهالت و. او چې کله حضور علیه السلام دنیا ته راغی، خور وپېژندلې شوله، مور وپېژندلې شوله، خور ته د خور مقام میلاو شو، مور ته د مور مقام میلاو شو. نو دا په موږ او تاسو او په ټولو مسلمانانو باندې د الله جل جلاله ډېره مهرباني ده. او الحمدلله چې موږ او تاسو د رسول الله مبارک په امت کې پیدا کړي چې هغه دنیا ته راغی، هغه ټولې سلسلې ختمې شوې. نو حضور علیه السلام یو ورځ په مسجد نبوي کې ناست دی او یو صحابي راغی او ژړل یې. حضور علیه السلام ورته تپوس کوي، صحابي ولې ژاړې دومره غمجن په څه خبره باندې؟ وایي د الله پیغمبره ما نه ډېره غټه ګناه شوې ده. وایي صحابي څه ګناه دې کړې ده؟ وایي د الله رسوله ډېره عظیمه ګناه رانه شوې ده. نو حضور علیه السلام ورته وایي چې صحابي غمجن کېږه، ما الله جل جلاله په بندګانو باندې ډېر زیات خفه کېږي،
د خپلو بندګانو سره د اویا میندو مړمونه محبت ساتي. وایه ګناه دې څه کړې ده؟ صحابي ورته وایي د الله رسوله پخوا داسې جهالت و چې د کمې زنانه به د اولاد د پیدایش ټیم راغی نو دا زنانه به یو ساراله وباسله او په دغې صحرا کې به یې دغې زنانه ته کنده وکنله او دا زنانه به یې تنهایي دې کندې له ورکوزه کړه. بیا به دا وارثان ورله ناستو تر هغې پورې چې کله به دې زنانه اولاد وزېږولو خو که نارینه ماشوم به و نو هغه به یې په خوشحالۍ راواغسته غېږ کې او کور له به په خوشحالۍ ټول رالل. او چې کله به د دې زنانه نه زنانه ماشومه پیدا شوه هغه زنانه به چې له حد ته کوزه شوې وه دې کندې له نو هغه به یې د دې کندې نه راپورته کړه او هغه ماشومه چې د مور د پیو په انتظار به یې نازکه شونډې خوځولې په هغې ماشومې باندې به یې خاورې ور واړولې او ژوندی به یې په ځمکه کې ښخه کړه. حضور علیه السلام ورته وایي صحابي اوس مه غمجن کېږه زه خو اوس راغلی یم هغه ټولې د جهالت تیرې ختمې شوي دي اوس ولې په څه باندې غمجن یې؟ وایي د الله رسوله دغه ګناه مام کړې ده. وایي څه ګناه دې کړې ده؟ وایي د الله رسوله زمونږ په کلي باندې غریبي راله وچکالي راغله کور کې تیاره غله ختمه شوه او ما مې بیبي ته وی چې بیبي زه په مسافرۍ باندې ځم او زه چې کله په مسافرۍ باندې تلم نو زما د بیبي امید او ما مې بیبي ته وی چې بیبي که زما په غیر موجودۍ کې تا ته الله نارینه اولاد درکړه د هغې به پالنه کې ښایسته او که جینۍ دله درکړه نو سات یې پرې نه دي ژوندی په ځمکه ښخه کړه. وی یا رسول الله وی زه په سفر باندې لاړم سو کاله مې په بل وطن کې مسافري تېره کړله او چې کله څو کاله پس زه د مسافرۍ نه رالم ما مې بیبي ته ویل ای زما بیبي الله جل جلاله درله څه درکړي دي؟ بیبي راته وایي خاونده الله جل جلاله راته جینۍ ماشومه راکړې وه او ستا په خبره باندې مې عمل کړی دی ژوندی مې ښخه کړې ده. وایي و د مدینې سرداره زه غلی پاتې شوم داسې څو ورځې منځ کې تېرې شوې زه ناڅاپه په کورو باندې رالمه څه ګورمه چې زما د بیبي سره یو معصومه په پالنګ باندې ناسته ده. دې ماشومې چې کوم ټیم زه وکتم زما په کور کې تاخانه وه هغې تاخانې ته دې معصومې ما نه منډه کړلي هغه تاخانه کې ما نه پټه شوله د مدینې منورې جانانه ما مې بیبي ته ویل چې ای زما بیبي دا راته ووایه چې دا معصومه څوک ته؟ راته وایي خاونده دا زما د ګاونډۍ لور ده ته چې کله ما نه په سفر باندې لاړلي زه په کور کې ځان لومه دا ما ځان له نوکره ساتلې ده. وایي د الله رسوله وایي زه غلی پاتې شوم بیا داسې څو ورځې بال ناڅاپه په کورو باندې رالمه څه ګورمه چې زما د بیبي سره هماغه معصومه په پالنګ بیا ناسته وه وایي دې معصومې چې زه وکتم بیا یې منډه کړلې او په هغه تاخانه کې ما نه پټه شوله د الله رسوله ما مې بیبي ته ویل چې ای بیبي زما دې په خپلو خدایانو قسم چې زه ورله څه نه ویمه خدا راته ووایه چې دا معصومه څوک ته؟ وایي راته وایي چې خاونده وخي خو به یې نه وایي ما ورته ویل چې نه وایي ګزار خو به نه ورکې وایي ما ورته ویل چې نه وایي چې مړه کې خو به یې نه وایي ما ورته ویل چې نه راته وایي خاونده دا زما لور ده او دا چې کوم ټیم زما نه پیدا شوم ما د دې حسن ته وکتله نو زما پې باندې د مرګ تاب رانللو ما ځان لپټه په دې تاخانه کې لویه کړې ده. وایي خاوند مې وایي چې ډېره ښه ده ای د الله پیغمبر څو ورځې منځ کې تېرې شولې
یو ردی د شپونه یو شپله د خپلې بیبي سره ناستې ما مې بیبي له ویل چې ای زما بیبي که دې خوښه وي زه به مې دا لور د ماماګانو کره بوځمه زما دی بچی ټول عمر په تا خانه کې تیر کړی دی بهر ته فضا یې لیدلې نه ده دا به زه د ماماګانو کره په چکر باندې بوځمه وی بیبي مې راله وی چې ډېره ښه ده د الله رسوله ما مې بیبي ته ویل چې زما دی بچی له ښایسته شان جامې واچوه زما بچی له لوپټه په سر کا پیزار ولا پخپو کا سترګې ولا د محبت پرنجو توري کا او زلپی ورله واړه چې زمې دا بچی د ماماګانو کره بوځم اے د الله پیغمبر د دین وړاندې ما د کندې کنستو سامان ځنګل چلولی و د الله رسوله د شپې شپې مې دا ماشومه را روانه کړله چې کله د سبا رڼا لګېدله د مکې دا بادۍ نه وتلی ومه او چې کله د نور راختلو د نور د راختو سره دا ماسومه ماته وی بابا جاله د ماما کور به مې کله راځي زه ستړې شومه وی ما ورته ویل چې ای زما بچی مه خفه کېږه تا پیدا مدل کړی راځه دلته به د یو سوري د لاندې دمه شو او چې کله ستا وجود دمه شي بیا به دې بوځما وی د الله رسول څه ټیم شیبه چې دې دمه وکړه بیا مې روانه کړه او چې کله دشتو بیابان لرالو د مدینې سردارا دا معصوم راته وی بابا جان د ماما کور به مې کله راځي بابا جانا د ماما کور مې په کوم ځای کې دی زه خو د خپو نه خلاصه شوم زه ستړی یم بابا جانه د ماما کور به مې کله راځي وی ما ورته ویل چې بچی مه خفه کېږه راځه دلته مخامخ ما یوه ونه لیدلې د هغه ونې د لاندې به حرام وکوئ او چې کله ستا وجود دمه شي بیا به دې بوځمه وی د مدینې جالاله دا معصومه مې په دو دو دغه سوري له راوستله وی ما ورله پرلته یې وغځوله او سری زما په غېږ کې کېښودلو د مدینې جانانه چې کله دې معصومې زما په پتون باندې سر کېښودلو او لږه لازه تېره شوله دا ماشومه اوده شوله په ارام مې د دې معصومې د سر نه دا پتون را لرې کړلو او رالمه د کندې کنستو سامان مې راواغشتلو او په کنده کنستو مې شروع لګوله او چې کله ما کله تر نیمې مې راوستله وی دا معصومه د خوبه را بیداره شوله او ګیر چاپېره نظر واچلو په نظر یې رانلم خو چې کله یې د کندې غړزار واورېدلو زما طرف ته راله راته یې کوس پاس کتل بابا جانا بابا جان دا کنده سلکني وی ما ورته غږونه کړلو وی زه ستړی شوم او د دې کندې په غاړه باندې کېناستمه د مدینې جلاله وی دې معصومې د سر نه لوپټه راکوزه کړله او زیپې په دواړه مخ د خولونه وچولم
وی بیا را تخپول کیناست خپی را لچاپی کئی او راته وی چې بابا جانا دا نور کند بسبالو کلمه بماما گانو کربوزای خدا الله رسولا وی ما والا اډو غږون کوی زکند لکشم ما غکند وکنلا وی دا معصوم په ما باندې پوښولا راته وی بابا جان جوړ تما پدی کند کی ژوندۍ خخوي خو بابا جان حضرت سوال کوما مال بد کور کی ویلیو چې زمي مور تک لګ غاړې وته مور بزان ته نږدې کړې وې ما با غیږ نه لاسونه تو کړې وې ما با غیږ پور خپل سینه لګولې چې پکم کې مالو بکړې دي بابا جان حضرت سوال کوم چې ژوندۍ می مخه خوا او که خامہ خامي ژوندۍ خخې حضرت سوال کوم چې ما یو ځل د مور غیږې لبوزا چې زمي مور تک لګ غاړې وزما مور مې ځان له نږدې کی او مور راله په خوږو خوږو شونډو نازکه پپیوالي وی د مدینی جانان زما په زړه کې اړو در نه راتللو مالې لاسونه په خپو کې خودل چې بابا جانا زرت سوال کوم چې ما پدی زنګل کې پریدا چرته په پدی زنګل کې لاړ شما پپردو کوسو کې بخیر غواړم ستا کوسیلن در زما بخ خوا بابا جان حضرت سوال کوما پرید چې پدی زنګل کې مشر مخان خوري خوستا کوسیل بن در زما وې د مدینی جانانا وی ما کند چکل سرت و رسولا وی دا معصوم زمان لاړل او د سوري د لاندې کیناستلا ما چې نور کل د کلستوی د دې ماشومي رنګ رو رو زیړېدلو وی زلاړم او پارام ارام مې د لاس ونیوله او د کندې غاړې له مې راوستله هوراله وی بابا جانا مامی مور لبوزا مامی مور لبوزا بابا جانا خیر دې مور لمی یو ځل ملاقات تبوزا بیا می ژوندۍ خکا وی د مدینی جانانا دا معصوم می د خپو د لاس ونیولا او کندې لمی کوزکا او د مدینی سردار خور می پیور واړولی چې تر دې نام پوری خوري راللی وې د خور نه لاسونه پورته کړه راته وې چې بابا جان ما می مور لبوزا ما می مور لبوزا ما مور لبوزا وې ما ورته وې چې بچي زه د دنیا دا شرم نشم برداشت کولی وای د الله رسول زما شاته یو لوی کاڼی پروتو او دا کاڼی مې سر ته پورته کو د دې ماشومې سر له مې راغورځولو ما زه مې وله دانه وانه کړل او خورې مې پې ور واړولې د الله رسوله ما نه ډېره عظیمه ګناه شوې ده دا صحابي و چې ما حضور ته وکتل حضور علیه السلام څادر مخ له نیولی دی او په سلګو سلګو جړېږي وایي د الله رسوله دغه ګناه به راته الله معاف کړي او که نه حضور علیه السلام ورته وایي صحابي دغه ګناه به راته الله معاف کړي خو پام کوه ګورې چې په ژوند زما مخې له رانه شي ستا په مخ ماته د لور هغه وړې وړې سلګۍ ښکارېږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې په سلګو سلګو جړېږي حضور علیه السلام جاړي صحابي دغه ګناه نه په جهالت کې شوي دغه برته الله معاف کړي خو پام کوه ګوره چې زما مخې له رانه شي
یاره ګلونو تاسو ووایئ دا نن چې موږ د دې خپلو بچو نه غېږه راتاو کړو د دې خپل ځیګر پورې ونیسو دا برکات د چاري دا برکات د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. الله جل جلاله دې په دې لږو ډېرو خبرو موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عزتمندو په جنکو ماسومانانو باندې مه خفه کیږئ. دا د الله له طرفه یوې زنانه ته یو سړي ته یو ګفټ دی یوه میوه ده او شکر وباسئ چې د ستاسو د زنانه ماشومه پیدا شو هغه په 4 اندامونو باندې جوړه وي. نن سبا کم رنګ فتنه ده کم رنګ دور دی کم رنګ ماشومان د زنانو نه پیدا کیږي. خدا برکات او دغه خوشحالي چې موږ او تاسو له نن سبا میلاویږي او کم عزت چې ور مور ته میلاو شوی دی کم عزت چې کمی خور ته میلاو شوی دی دا برکات د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سردار جان ارماني صاحب تاسو خو هغه تریخ حقیقت وړاندې کوم او کتونکو ته چې زه وایم چې هر هغه څوک چې ځان ته مسلمان وایي نو د هغې به په وجود باندې ویښته ودرېدلي او د هغې به د سترګو نه بلکې د زړه نه اوښکې څڅېدلې وي. داسې یو درد پکې ولې چې حقیقت او بیا خبرې د چا او قیصه د چا چې مونږ او تاسو امت کې راځو. د واقعي او د قصې او د خبرو نه مو هدف دا دی چې بیا هغه وخت مه رامنځته کوئ چې خلک مجبوره شي او خپلې لوریانې ژوندۍ په ځمکه ښخې کړي. هم تاسو کولی شئ چې د زنا نه ځان وساتئ او د یو چا خور لور په امان کې پاتې شي. هم تاسو کولی شئ چې دا غټ غټ لوړ رواجونه او دستورونه ختم کړئ او چې څنګه هلک زلمی شي او هغې له ښځه وکړي هغه د چا عزت وساتي. هم تاسو کولی شئ چې په لوریانو باندې دا لکونه روپۍ مالی ځان له پې ګاډي او ځان له پې کوټې مه جوړوئ چې هغه یې بې وسه نه رسي او ستاسو لور او خور په غلطه لاره شي د هغې عزت لیلام شي. هم تاسو کولی شئ چې ستا دوکان ته کومه خور مور راځي هغه د چا خور او مور د هغې عزت وکړي او بغیر د کم ضروري وخت نه هغه ته وم نه ګوري. او هم تاسو کولی شئ چې کله ستاسو په کور کې یوه ګلالۍ ماشومه پیدا شي نو په هغې دومره خوشحالي وکئ څومره چې تاسو په زوی کوئ خو د سنت طریقې مطابق ډیګونه او سندرې نه. ما خپله لیدلی دي زما په خپلوانو کې ارماني صاحب په دغې کلي کې چې کله لور پیدا شي نو د شرمه چاته ویم نه چې موږ خبرېږو 4 ورځې تېرې شوي یا ولې خورې یا ولې وروره ما ته خو دې وونه مړه وی لور وه که نه زوی نه و یا د الله ولي دا لور د الله رحمت دی دا په ځان ولې بند دی. او بیا شکر په 1000 بار چې ارماني صاحب اشاره ډېرې ښې خبرې ته وکړه چې د هغې اخکرونه نه دي شوي کږه وږه نه ده هغې معذوره نه ده په 4 اندامونو روغه ده. که همدغه لور ډاکټره شي د ډېرو عزت به بچ شي. که همدغه لور د چا ښځه شي نو د هغې ایمان به پوره شي. که همدغه لور د چا خور شي د هغې نیمګړی کور به پوره شي. که همدغه لور د چا ښځه شي د هغې نور اولادونه او د نبي امت به زیات شي. او که همدغه ښځه د چا مور شي نو د هغې د خپو لاندې الله جل جلاله جنت وغواړي. او مونږ او تاسو ورته دونه سپک نظر نو خپلو خویندو سره خپل مور سره خپل اولادونو سره مینه وکړئ. د هر هغه چا چې لوري په قسمت او نصیب کې او الله یې ورکړي په هغې شکر وباسئ. ډېر زیاته مننه ارماني صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړی. یو جهان مننه. هیله مند یم چې واقعه به مو د خوښې وړ ګرځېدلي وي او خاص د الله جل جلاله د رضا لپاره او د هغې جهالت نه راتلو لپاره دا ویډیو د نورو ملګرو سره شریکه کړه. تر بیا هم په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.